محمد داود د کلوالي څخه لیک راستولی او پوښتنه یې کړې ده چې که چیر یو سړی مړ شي نو دا روح یې جسد سره پاتې کېږي او که ځي ورنه، او هم سوال او ځواب له روح سره کېږي که له جسد او بدن سره. که مولوي صاحب په دې برخه کې معلومات راکړي ډېره حضراتو که تاسې فکر وکړئ متوجه شئ د دغه جواب کتابو راوړي دي. حضراتو دا ستاسو سوال دا ستاسو پوښتنه ډېره صحیح پوښتنه او ښه آفرین. کتاب نثار داسې اږدي په خارج کې یو سړی په سترګو اپېژدي په سترګو ړوند لاره نشي وړی لیکن پښې روغې په پښو کار کولی شي پر لاره تللی شي اما لار نه وي. بل سړی بیا شته چې د هغه سترګې روغې دي اما په پښو شل. نو دا یو سړی اپېژي او په سترګو ړوند او پښې کار کوي، دا بل سړی بیا شف دی شل په پښو باندې نشي تللی د ځایه نشي ښورېدی اما سترګې کار کوي. نو دغه دوه کسان یو شل یو اپېژي دا اتفاق سره وکړي وایي راځي هلته په فلاني باغ په هغه فلاني جوه کې داسې ښه انګور دي په دواړو بې اخلاق. نو اپېژي خو لاره وړی نشي پر پښو تللی شي لاره نه وي او دغه بل شپ هغه لاره ویني لیکن پښې کار نه کوي. بهرنو دا اپېژي را ولاړ شي دا شپ په خپل څټ کې سپور کړي په شی لاره ورته دغه شټ ورشي چې یمین ته یسار ته چپې خوا ته رستې خوا ته یا مخامخ ګرځه. نو پښې د اپېژي او سترګې د دا شټ په دواړو ولاړه هغه باغ ته ورسېده او هغه جلې ته ورغله هغه انګور یې وچ کول. اوس مالک د باغ ته راغله. نو مالک د باغ به کوم یو ډبوي هغه اپېژي دا عذر کې وایي سړی به زه خوړل وم دا لاره مې نه لیدو زه خو دغه سړي لاره شوی دې خطا. هغه بله ورته وایي چې سړی به زه په شک یم دا قابل نه راتګلو وم خو زه په شک کې راواخېستم زه تر دغه ځایه راورسولم. هر یو ځان ته عذر کوي لیکن مالک د باغ به دواړه ډبوي بې سد بې ډبوي د روح او د بدن حضراتو دغسې مثال. نو یو نه خلاصي که روح وي که بدن حضراتو روح تنها نشي غلا کولی ناروا روح نشي کولی چې بدن وي لاس وي پښې وي شهوت وي طاقت وي قوت وي روح هېڅ نشي کولی دغه تر دغه بدن هغه روح نه لمونځ کوي نه روژه نیولی. هر کله چې روح راغله په بدن ننوت او سړی عاقل او بالغ وګرځېدي د طرفه د الله جل جلاله مکلف نو کارونه بدن کې اما ورشي روح د روح مثال د هغه شټ دي چې سترګې لري پښې نه لري. د بدن مثال د هغه اپېژي دي چې پښې لري دا سترګې نه لري. نو دلته که نیک عمل دي په دواړو دي که بد عمل دي په دواړو دي. تنها روح المنځ نشي کولی چې بدن ورسره ملګری دي او بدن به پروت وي لکن روح به ورتلی وي خو مړ دی دا د المنځ نشي کولی. تنها بدن غلا نشي کولی چې روح دی خو مړ دی مړ یې څنګه غلا وکړي څنګه بیا زنجیر واچوي څنګه د بل مال راښکته کړي څنګه د بل زنانو او د بل پر امراضو د بل پر بچي تعرض وکړي. نو روح هم مجرم بلل کېږي بدن هم مجرم بلل کېږي په باب د معصیت او روح هم مطیع بلل کېږي بدن هم مطیع بلل کېږي په باب د عبادت. نو کلمو د روژه ده په دواړو جنت به د دواړو او که کفر و نفاقو او نعوذ بالله زندقه ده هغه په دواړو جهنم به هم د دواړو که روح دی که دغه جسد. نو دلته چې د احوالو جواب کېږي د دغه بدن و د روح دا په حقیقت کې د دواړو ځکه احادیث مقدسه فرمایي چې روح د مؤمن مسلمان د بدن روح حضرات ملائکه علیهم السلام فیوسپن تکرک او د ورېښمو سپینه جامه او ډېره خوشبویه په دغه کې دا روح وپېشي اسمان کې راشي او د کافر روح فیو جزه شریکي وژرنجل شریک العیاذ بالله نعوذ بالله من جمیع انواع الکفر. ملائکه ورپسې بندي کړي وي بدبویې باندې ځي په دغه سړي کې وپېچي تر اسمانه یې رسي اما لار نه ورکړي بیا جحیم ته او
اسرار سجن خو دغه وخت کې چې دا سوال او جواب په قبر کې د دې بنده څه کېږي که مؤمن دی مسلمان او که کافر و منافق دی علیه السلام مبارک فرمایي وایي هغه روح راشي د ده په بدن ننوځي جګ هغه چې سړی چې لکه پر مخ بیا نو ملایکه علیهم السلام سوال کوي که مؤمن مسلمان هغه ته وایي من ربک ستا رب څوک دی دی ورته ربي الله زما رب الله جل جلاله لا تمنات عزاه بل د بتپرستي بې ځاره ونځاره یې بیا هغه ورته وایي من نبیک ستا پیغمبر څوک دی د کوم پیغمبر امت مقلد وي دی ورته وایي نبي محمد رسول الله صلی الله علیه هغه نبي چې ما ایمان فراوی د هغه امت وم هغه حضرت محمد رسول الله بیا ملایکه سوال یې کوي وایي ما دینک ستا دین څه دی کوم دین یهودي یې نصارا یې غبره ترسا یې بل داعي یې څه شي وي دی ورته وایي مؤمن مسلمان وایي دیني الاسلام زما دین هغه چې ما قبول کړی هغه دین مو دین اسلام نو ملایکه د پاک رب ورته وایي وایي هم موږ د مخلقو چې دغه حق جواب راکړ او ما د طرفه د الله پاک موږ مکلف مأمور د تاسو نه دا سوال وکړي نو منک نومة العروس داسې به دغه لکه هغه ژوند پر خپل تخت باندې د خپل اهلیت سره چې په خوشحالي کېږي داسې خوشحاله به داسې او که کافر یا منافق وي دا مړ ملایکه علیهم السلام پوښتنه ځینې کوي وایي من ربک ستا رب څوک دی دی وایي ها لا ادري لکه وایي ته هېڅ نه پوهېږې بیا هغه ورته وایي من نبیک ستا نبي څوک دی کافر او منافق ورته وایي ها لا ادري وایي نه پوهېږې بیا هغه سوال ځینې کوي وما دینک سيد مستقم من كلاوة لا لا أدري كافر شفتي العياذ بالله ولا كويش للملائكة عليهم السلام والتوالي ولا دريت ولا تليت نفخر فوضي نبدأ رب العالمين ممكن ذكره يمزيك توالي باني راسه بأنه تشتي يود بلا سلكيرك يكون سماران باني وسلكتي العياذ بالله كهر ما ذو مارانسه دياك يوصاوكاني يوصلا تفكي فالمحضر ذيك بالشن الركبان شن ذكي نسيشن وصبوا بيان النباتات لا ذكى حاسب ونكي لا ذكى فرحان ففرحان تقدر حضراته سؤال جواب لدوار شكل والصلاة جزاكم الله ډیر محترم جمهوریت صاحب دا چې تاسو سټوډیو ته زموږ په بلنې تشریف راوړ او خپل قیمتي وخت مو موږ ته راوباخه تر څو د ګرانو اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ له پاک خدای څخه درته د زیاتو اجرونو او بریالیتوبونو غوښتنه کوي.